خراغلاس جاوید خانما امید دی چې ټول به روغ جوړي دوستانو نن مې بیا هم تاسو ته ډېر ښه زبردسته په زړه پورې ویډیو راوړی په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو د موبایل فون د انډرایډ فون چا سره چې سمسنګ یا د نورو کمپنیانو انډرایډ فون وي د هغې یو مخصوص زبردسته پټ کوډ معرفي کوم د دې کوډ په واسطه باندې دوستانو تاسو کولی شئ چې کله ځان لپاره یا ملګرو لپاره یا فیملي کورنۍ لپاره نوی موبایل رانیسئ نو تاسو باید لازما دا کوډ وکاروئ تر څو تاسو ته هغه تلیفون معلوم شي چې آیا دغه تلیفون څومره استعمال شوی دی دا تلیفون نوی دی کم استعمال شوی ډېر استعمال شوی دی نو تاسو هم کوشش وکړئ چې ځان لپاره د مخصوصا یا ځانګړی چې کله دویم لاس تلیفون اخلئ یا موبایل اخلئ نو هغه باید دقیقا چک کړئ او د چک نه وروسته ملګرو به تاسو هغه ځان لپاره راونیسئ نو کوډ څه دی ملګرو دې لپاره زه راځم خپل فون ته تاسو به هم خپل فون ته لاړ شئ او بیا به کیپډ یا د بټنو برخې ته راشئ د نمبرینګ ته به راشئ دې کې به تاسو ولیکئ سټریک یعنې ستورې بیا به هیش ولګوئ یا ځینې کسان ورته علامت نمبر وایي ځینې ملګري ورته زینه وایي نو ستورې زینه یا هیش به ولګوئ او ډېر اسانه کوډ دی دوستانو بیا به یو ولیکئ بیا به دوه ولیکئ درې به ولیکئ او بیا دې نه وروسته کې به څلور ولیکئ د څلور نه وروسته دوستانو چې کله تاسو دا د هیش یا علامت نمبر تڼۍ کېکاږئ ډایرکټ به ستاسو مخ ته یو مینیو راشي او دا مینیو به زه تاسو ته معرفي کړم چې تاسو څنګه معلومیږي چې دغه تلیفون څومره استعمال شوی نو زه به هیش ولیکم نو هغې نه وروسته به دوستانو ستاسو مخ ته دغه سکرین راشي نو دلته وګورئ دوستانو دا هماغه سکرین دی چې تاسو ته معلوموي چې ستاسو دغه فون څومره استعمال شوی یا څو ځلې ورته پروګرام شوی دی دا اول چې کوم بره دوستانو تاسو ته ښکاري دا آخر ځل دی چې کوم پروګرام شوی دی بیا ورپسې سی پی بیا ورته پروګرام شوی او سی ایس بیا ورته پروګرام شوی او دا آخري دوستانو وګورئ دا ستاسو د تلیفون ماډل تاسو ته ښیي چې دغه ستاسو د تلیفون اصلي ماډل دی J730F د دې نوم تاسو معلومولی شئ چې د دې تلیفون څه ماډل دی هغه اصلي ماډل د کمپنۍ ماډل هم تاسو ته تلیفون ښیي نو دغه ماډل که چیرې صحیح وي د آخري یو نو ستاسو تلیفون صحیح دی مطلب اوریجنل دی تاسو بیا کولی شئ هغه ځان لپاره راواخلئ نو دا ملګرو یو پټ کوډ چې تاسو ته مې ستاسو په تلیفون کې معرفي کې تاسو ترېنه ګټه اخیستلی شئ امید دی دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي که چیرې دوستانو تاسو زما چینل ته نوي یاستئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره ویډیو شریکه کړئ ښه وخت الله پامان